د تاریخ اتلان دولسمه برخه. إلى جنة الله زوف الشهيد تاریخ ابو دجانه سماک بن خرشه رضی الله عنه. لا نشيد ابو دجانه سماک بن خرشه د انصار د خزرج قبیله بنو سعد ته منسوب و. له نبوي هجرت څخه وړاندې په اسلام مشرف شوی و. یو پیژندل شوی اتل او توریالی جنګیالی و. له بدر او احد څخه وروسته په نورو ټولو غزاګانو کې هم ابو دجانه رضی الله عنه د مجاهدینو په لومړي صفونو کې ځای درلود. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رحلت څخه وروسته د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خلافت پر مهال د مسیلمة الکذاب پر ضد د یمامې په جګړه کې د شهادت لوړ مقام ته ورسید. د ابو دجانه رضی الله عنه اتلولي او جهادي کړنې د هجرت په دویم کال د رمضان په میاشت کې چې کله د بدر غزا پیښه شوه او د حق او باطل ترمنځ جګړه توده شوه، پر دې مهال د مشرکانو له صفونو څخه د بنو سهم یو پیژندل شوی جنګیالی عاصم بن ابي عوف د بني جبیره چې د غټ او قوي جسد څښتن و او د سیرونکي زویو په څیر خوی یې درلود، په داسې حال کې میدان ته راوړاندې شو چې له ډېرې غوسې څخه یې له خولې ځګونه بهېدل. په ډېر کبر او غرور سره یې توره پړکوله او چیغې یې وهلې: ای قریشو، نن به هغه سړی پرېنږدم چې د پرګنو ترمنځ یې نفاق اچولی دی. نن به زه یا هغه ووژنم او یا به له خپل ژوند څخه لاس په سر کېږم. د دې بدمرغه انسان ګوتڅنډنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لوري وه. د هغه د دې چیغې په اورېدو سره د حق د لارې د پلویانو زړونه په جوش راغلل او د مجاهدینو له صفونو څخه ابو دجانه رضی الله عنه په داسې مهال د عاصم لوري ته ورغی چې په سره رومال سره یې سر تړلی او توره یې پړکوله. پر عاصم یې داسې غښتلی برید وکړ چې بل برید ته یې اړتیا پیدا نه شوه او ځای پر راوپرځېد. د جهنم کندې ته یې ولېږه. له هغه وروسته یو بل مشرک معبد بن وهب کلبي رامخته شو. ابو دجانه رضی الله عنه هغه هم په عاصم پسې د جهنم کندې ته ولېږه. له انس بن مالک رضی الله عنه څخه روایت دی چې د احد په غزا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یوه توره په خپل لاس کې ونیوله او ویې فرمیل: څوک به دا توره واخلي؟ ټولو صحابو په ډېرې تلوسې سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته کتل. وروسته یې وفرمیل: څوک به د دې تورې حق پوره کړي؟ د دې وینا په اورېدو سره ټول صحابه رضی الله عنهم چوپ شول. یوازې ابو دجانه رضی الله عنه پاڅېده او غوښتنه یې وکړه: ای د الله جل جلاله استازیه، مور او پلار مې در نظار شه، زه به د دې تورې حق پوره کړم، خو تاسې راته ووایئ چې د دې تورې حق څه شی دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: د دې حق دا دی چې پر مسلمانانو به نه پورته کیږي او چې دا توره در سره وي له کافر څخه به تیښته نه کوې. ابو دجانه رضی الله عنه د تورې له اخیستلو څخه وروسته د خپل معمول سره سم خپل سر په سره رومال وتاړه او په ډیر غرور سره د جنگ ډګر ته روان شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د کبر او غرور په حالت کې د هغه د تګ په لیدو وویل: اگر که د کبر او غرور قدمونه اخیستل د الله جل جلاله نه خوښیږي، خو بیا هم په داسې مهال چې د کافرانو له عسکرو سره د مخامخ کېدو پر مهال پروا نه لري. ابو دجانه رضی الله عنه د جنگ ډګر ته د داخلېدو پر مهال له ځان سره بیتونه زمزم کول چې ژباړه یې ده: زه هغه څوک یم چې له ما څخه زما خلیل او دوست محمد صلی الله علیه وسلم ژمنه اخیستې ده. په داسې حال کې موږ نخلستان ته نږدې د غره لمن کې اوسیږو. دا چې زه به په ټول ژوند کې په وروستي صف کې نه ودرېږم. د الله جل جلاله او رسول صلی الله علیه وسلم په تورې سره به ګزارونه کوم. د 12مې برخې پای، ترتیب محمد جاوید، حنیف ویاند، محسن احسان. وقام الضيم العدا كالأسود لقد شهد العالم اليوم أن
ربات كمات نفل الحديد ونسمو إلى فرقد شاهق ونمضي سراعا لمجد تليد ونصنع من ليبيا صرح فخر بنهر الدماء لدينا المزيد فيا أهل ليبيا ويا خير أهل إلى جنة